زه تا پیژنم غورې مه کوه. Don't brag. I know you. Don't brag. I know you. څه نوې تازه. What's up? What's up? ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean? موږ نه لاره ورکه شوې ده. We have lost our way. We have lost our way. زه اودس کومه. I am getting ablution. I am getting ablution. دا موټر د چا دی؟ Whose car is this? Whose car is this? غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا باید زه وکم. I should do it. I should do it. زه دا یو اخلم. I buy this one. I buy this one. فقط 2 دقیقې صبر وکړه. Wait here just for 2 minutes. Wait here just for 2 minutes. ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? خپله پته راکه. Give me your address. Give me your address. پته دې راکه. یو څه وخوره. Eat something. Eat something. زما سر خوږیږي. I have headache. I have a headache. هوا ګرمه ده. پکه چلند کړه. The weather is hot. Turn on the fan. The weather is hot. Turn on the fan. شپږ میاشتې کېږي چې زه دلته یم. I have been here for 6 months. I have been here for 6 months. موټر چلولی شې؟ Can you drive a car? Can you drive a car? موټر چلولی شې؟ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ
نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.